دوستانو نیکې هیله او سلامونه مې ومنئ. حالات وکړي چې ټول د کامل صحت په لباس نغښتي وای. نن د تیر په څیر بیا هم د شکر په ناروغۍ درته بحث لرو چې دغه ناروغي زموږ په ګران هیواد افغانستان کې هم د ډیرو کورنیو په غړو کې، همدارنګه د نړۍ په کچه په زیاتره وګړو کې، په میلیونونو وګړو کې دغه ناروغي شتون لري. دا چې دا ناروغي څه ته ویل کېږي، څنګه رامنځته کېږي، لاملونه یې کوم دي، همدارنګه د تشخیص او پیژندنې لارې او د دې ترڅنګ د مخنیوي او د درملنې په لارو چارو باندې نن په نن خپرونه کې بحث لرو. راځو شکر در پیژنو. د شکر ناروغي هر کله چې په بدن کې د انسولین په نوم هورمون د کمښت او یا هم د هغې د اغیزو د له منځه تلو له امله په وینه کې د ګلوکوز یا د شکر مقدار لوړ شي، نو دغه ناروغي چې رامنځته کېږي د هغې په پایله کې د شکر د ناروغۍ په نوم سره یادېږي. موږ وړاندې هم یاده کړه چې دغه ناروغي د نړۍ په مخ یوه عامه ناروغي ده او زیاتره وګړي زموږ په ګران هیواد کې هم د دې بدمرغه آفت څخه ځورېږي. دغه ناروغي ولې مهمه ده؟ مهمه دا ده چې که چیرته په یو ناروغ کې د شکر مقدار یا کچه په دوامداره توګه لوړیږي، نو دا د وینې د ټینګېدو باعث کېږي، د مختلفو آویو لکه د وینې د رګونو او د عصبي تارونو د اغیزمن کېدو باعث کېږي. په دې ناروغانو کې د زړه حملې، د دماغي آویو حملې، دماغي فلج، همدارنګه د پښتورګو فلج کېدل، د کاره لوېدل. د دې ترڅنګ د سترګو د شبکې یا د ریټینا مختلف شرايین اغیزمن کېږي، د ناروغ د سترګو دید او نظر اغیزمن کېږي، ناروغ د ړندېدو په طرف بیایي. د دې ترڅنګ د بدن په مختلفو برخو کې واقع شوي رګونه هغه تنګېږي او د انساجو او د بدن د مختلفو برخو د وینې د جریان یا پرفیوژن د کمښت باعث کېږي چې په پایله کې د بدن مختلف غړي خپلې وظیفې له لاسه ورکوي او د دې ترڅنګ دغه ناروغان خپل خوږ ژوند د لاسه ورکوي. په لنډ ډول وایو چې د شکر ناروغي کله چې په یو چا کې دوامداره کېږي، زیاتېږي په دوامداره توګه، په اوږدمهاله توګه د شکر مقدار په وینه کې لوړیږي، نو دا د ژوند یا د ژوند د مودې د کمښت باعث کېږي، ژوند لنډوي. اما خوشبخته دی هغه څوک چې دغه ناروغي په خپل وخت کنټرول کړي او خپل هغه پرهیز او دوا چې د ډاکټر لخوا ورته توصیه شوې ده هغې باندې په خپل وخت عمل کوي، منظم سپورت کوي، خپل وزن کنټرولوي، د وینې فشار کنټرولوي، د سګرټو او د الکولو څخه، د تمباکو له کارونې څخه دوی ډډه کوي. همدارنګه دوی خپل د خوراک ډولونه کنټرولوي. دا ټول هغه مهم موارد دي چې د شکر په مخنیوي کې رول لري او انشاءالله موږ او تاسو به د دې خپرونې د دې بحث په جریان کې په ترڅ کې د شکر د مخنیوي په مهمو لارو چارو باندې درته یو پراخ بحث لرو. دغه ناروغي ولې رامنځته کېږي؟ د انسان په بدن کې د معدې شاته د پانکراس په نوم یو غوښین جوړښت، یوه عضو، یو غړی موجود دی یا شتون لري چې هغه په دوامداره توګه کله چې موږ او تاسو غذا خورو، نو د غذا د هضم کېدو باعث کېږي، داسې انزیمونه افرازوي چې د غذا په داخل کې د غوړو، د پروټینونو او همدارنګه د کاربوهایډریټ یا د خوږو شیانو د هضم کېدو باعث کېږي او د هغې وظیفه او دنده پر غاړه لري. هر کله چې یو څوک زیات خوراک کوي یا په ځانګړې توګه غوړ او خواږه مواد یا قند لرونکي مواد په زیاته کچه کاروي، استعمالوي یا خوري، نو د دوی په وینه کې د پنکراس د هضمي انزیمونو په مرسته چې کله ګلوکوز جوړیږي نو بدن ته جذب کېږي، د وینې د ګلوکوز د زیاتېدو باعث کېږي، د هایپرګلیسیمیا باعث کېږي، د وینې د ګلوکوز د شکر کچه لوړیږي
او خدای مه کړه که چېرته دغه د ګلوکوز کچه په دوامداره توګه لوړېږي نو د شکر د ناروغۍ باعث کېږي چې په ترڅ کې ډېرې خطرناکې او ژوند ګواښونکي او مرګونې ناروغۍ رامنځته کېږي او صورت نیسي. د پنکراس څخه همداشان یو بل هورمون افرازېږي چې د انسولین په نوم سره یادېږي. انسولین هغه یو مهم حیاتي هورمون دی چې په دوامداره توګه کله چې موږ او تاسو خوراک کوو، د خوراک څخه وروسته کله چې د پنکراس د هضمي انزایمونو په مټ غذا هضم کېږي او جذب کېږي بدن ته د وینې داخل ته، نو د ګلوکوز د کنټرول دنده پر غاړه لري. انسولین هورمون د بدن د شکر یا د وینې د شکر د کنټرول دنده لري او په وینه کې د شکر د کنټرول باعث کېږي او نه پرېږدي چې په دوامداره توګه د شکر کچه په بدن کې په یو انسان کې په یو ناروغ کې چې شکر لري لوړه شي. داسې وخت رسېږي چې د دوامداره خوراک یا ډېر خوراک په اساس چې یو څوک هر وخت خواږه شیان او غوړ شیان استعمالوي یا قوي غذاګانې استعمالوي او په هغه اندازه دوی سپورت ورسره ونه کړي یا فزیکي فعالیت اجرا نه کړي، نو دغه د وینې ګلوکوز یې لوړېږي. بالاخره د انسولین هورمون عدم کفایه رامنځته کېږي یا د هغې مقدار کمیږي، ځکه چې په دوامداره توګه د هغې افراز، د هغې سکریشن او رامنځته کېدل، په وینه کې ازادېدل دا کمیږي، ځکه کمیږي چې د هغې مقدار کمیږي. نشي کولی چې د دوامداره ګلوکوز د لوړېدا له امله پنکراس نور انسولین افراز کړي یا جوړ کړي، د هغې حجرات ضعیفه کېږي او بالاخره د ډېر کار له امله مري، چې په پایله کې د انسولین کمښت رامنځته کېږي، انسولین کمیږي او په وینه کې شکر لوړېږي. که چیرې دغه شکر په دوامداره توګه لوړ شي او د انسولین کمښت رامنځته شي، نو د شکر ناروغي رامنځته کېږي. په ناروغانو کې شکر تحسس کوي او په دوی کې یو شمېر ګیلې او نښې د دوی په کلینیکي لوحه کې رامنځته کېږي. هغې باندې به انشاءالله وروسته د همدې خپرونې په جریان کې بحث وکړو. بل مهم علت دا دی چې کله چې یو څوک دوامداره قوي غذاګانې استعمالوي، لکه خواږه شیان ډېر کاروي، همدارنګه شحمي مواد ډېر کاروي یا په بله معنا غوړ مواد ډېر کاروي، نو دغسې کسان چاغېږي، د وینې شحم یې زیاتېږي، د وینې غوړ یې زیاتېږي، د بدن د کتلې یا د بدن د چاغېدو باعث کېږي، چې په دې اساس د انسولین د هورمون افراز نور هم د پنکراس څخه زیاتېږي. بدن پنکراس مجبوروي چې د نارمل اندازې په پرتله ډېر کار وکړي پنکراس حجرات او د انسولین افراز زیات کړي. د دې په ترڅ کې هم د پنکراس حجرات بې کفایته کېږي، په وخت سره تدریجاً کمزوري کېږي او آن مړه کېږي، چې په دې سره بیا هم د انسولین کمښت رامنځته کېږي په بدن کې او د شکر لپاره زمینه برابروي. دریم مهم علت دا دی چې د بدن د چاغېدو سره په بدن کې د انسولین په وړاندې ځواب ویونکي حجرات خپل دغه ځواب د انسولین دغه اغیز ساحه له لاسه ورکوي. نشي کولی چې انسولین په بدن کې خپل اغیز وکړي او ګلوکوز کنټرول کړي، د وینې شکر کنټرول کړي. کله چې د انسولین دغه دنده او دغه وظیفه له لاسه وځي او نشي کولی چې نور په بدن کې ګلوکوز کنټرول کړي، نو بیا هم شکر لوړېږي. د شکر د دوامداره لوړېدو په اساس د شکر ناروغي رامنځته کېږي چې یو شمېر نښې او ګیلې په بدن کې صورت نیسي. څلورم علت دا دی چې په ځینو اشخاصو کې ان په اطفالو کې د ماشومتوب په دوره کې د پنکراس د هغو حجراتو په وړاندې چې د انسولین د شکر کنټرولونکي هورمون افرازوي جوړوي، د هغې په مقابل کې د انسولین ضد مواد جوړوي چې د انسولین پر وړاندې د انټي باډیز په نوم سره یادېږي. دغه انټي باډي مواد د انسولین جوړونکي حجرات تخریبوي، هغه ویجاړوي
او نه پرېږدي چې انسولین په بدن کې جوړ شي، چې په دې سره بیا هم د زموږ د غذا څخه جذب کېدونکي ګلوکوز په وینه کې لوړیږي، مخه یې خلاصیږي او د شکر د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابروي. راځو دې ته چې په یو چا کې کله چې شکر په دوامداره توګه لوړ شي، هایپرګلیسیمیک حالت رامنځته شي او شکر خدای مه کړه رامنځته شي، نو کومې نښې او ګیلې لري؟ لومړۍ نښه چې په دې کسانو کې رامنځته کېږي هغه دا ده چې د دې کسانو د ګلوکوز د وینې د ګلوکوز د زیاتېدو سره د وینې غلظت زیاتېږي، وینه ټینګېږي او د دې ناروغانو د سترګو په دید کې یا په لیدلو کې دوی ستونزه پیدا کوي، مشکل پیدا کوي. دوهم دا چې د وینې ډیر ګلوکوز دا د پښتورګو د لارې د ډیرو اوبو یا میاتو یا د ادرار د تشو امتیازو د اطراح کېدو باعث کېږي. کله چې ډیر ګلوکوز د وینې څخه ووځي، اطراح کېږي، نو له ځان سره د اوبو مالیکولونه هم وباسي چې دا د بدن د اوبو د کمښت باعث کېږي. دغسې کسان د شدید د تندې احساس کوي، د ترست احساس کوي، تږي کېږي او د ډیرو تشو امتیازو په مقابل کې د دوی د تندې مرکز تحریکېږي او دوی زیاتې اوبه څښي. نو لومړۍ نښه د ادرار ډېرښت دی چې تش امتیاز یې زیاتېږي. دوهم دا چې د هغې په مقابل کې د بدن مایعات کمیږي، د تندې مرکز تحریکېږي او ناروغ زیاتې اوبه څښي. دریم دا چې دغسې کسان د انسولین د کمښت له امله یا په بدن کې د انسولین د اغیز د له منځه تلو له امله چې د هغې اغیز کمیږي، نشي کولی چې بدن حجرات خپل ګلوکوز د انرژۍ د مصرف په خاطر واخلي یا په استقلاب ورسوي. نو دغه د ګلوکوز میټابولیزم خرابېږي او ترڅنګ د شحمیاتو او د پروټینونو میټابولیزم هم اغیزمن کېږي چې په پایله کې د انرژۍ د بدن د انرژۍ کمښت رامنځته کېږي. دغسې ناروغان د ستړیا احساس کوي، زیات غوسه کېږي په همدې اساس باندې او دوی ورځ په ورځ خپل وزن د لاسه ورکوي. بله مهمه نښه دا ده چې په دې کسانو کې د عصبي تارونو شاوخوا د ګلوکوز په واسطه احاطه کېږي، اخته کېږي چې په دې سره دغسې کسان د بدن د مختلفو برخو په ځانګړې توګه د لاسونو او د پښو د سوزش احساس کوي، د سوخت احساس کوي. دوی د بدن د مختلفو برخو د دردونو څخه شکایت کوي. دا هم هغه مهمه نښه ده چې یا مهمه ګیله ده چې په دې ناروغانو کې رامنځته کېږي. بله مهمه ګیله دا ده چې دغسې ناروغان د خولې د وچوالي څخه هم شکایت لري، چون د دوی تشې امتیازې ډېرېږي، د دوی د اوبو مقدار کمیږي په بدن کې، نو دوی د تندې احساس کوي، له همدې امله یې خوله هم وچیږي. نو دا هغه مهمې ګیلې دي چې په دې ناروغانو کې د شکر د زیاتېدو او د شکر ناروغي د رامنځته کېدو له امله صورت نیسي او تاسوس کوي. راځو څنګه دغه ناروغي موږ تشخیصولی شو. یو ډاکټر، یو متخصص ډاکټر څنګه کولی شي چې دغه ناروغي په یو چا کې تشخیص کړي. کله چې په یو فامیل کې یا یو ځای کې یو ناروغ دغه 5-6 ګیلې په ځان کې وویني چې تشې امتیازې یې زیاتې شي، خوله یې ډېره وچیږي او تږی کېږي زیات، بل دا چې زیاته غوسه ورځي، غوسه کېږي، بل دا چې د بدن د مختلفو برخو د دردونو او د سوزش احساس کوي، د پښو د برخو د سوخت احساس کوي، پښې بې حسې کېږي کله کله. همدارنګه په دې کسانو کې کله چې دوامداره سوزاک مشکل پیدا شي، د تشو امتیازو د اطراح پر وخت د دوی د اطراحي سیستم ځینې برخې سوخت کوي، سوځېږي، د درد احساس کوي. او بل دا چې د دوی د سترګو دید او نظر ضعیف شي یا پکې ستونزه پیدا کړي. نو دغسې کسان باید لاړ شي ډاکټر ته، تر څو د ډاکټر لخوا د دوی دغه ګیلې وپوښتل شي، د ناروغ څخه پوښتنه وشي. همدارنګه یو شمېر معاینات ناروغ ته توصیه کېږي تر څو په وینه کې د شکر مقدار معلوم کړي، هغه پیدا کړي او د شکر د ناروغۍ آفت په یو ناروغ کې تشخیص کړي.
که چیرته په یو ناروغ کې سهار چې د شپې خوراک کړی وي او سهار ناروغ هیڅ هم نه وي خوړلی او څښلی، په نهاره باندې که چیرته د یو ناروغ شکر په 2 ځله معاینه باندې چې یو سهار هم معاینه شي په نهاره او بل سهار راتلونکي سهار هم معاینه شي، که چیرته په نهارې باندې فاسټینګ ګلوکوز د 126 میلی ګرام پر ډیسی لیتر په اندازه وي یا د څخه زیات وي، نو دغه ناروغ شکر دی. او یا برعکس کله چې یو ناروغ دغه یاد کلی چې ما وښودلې دغه ولري او ترڅنګ په مړه خټه د وینې ګلوکوز رنډم بلډ شوګر 200 میلی ګرام پر ډیسی لیتر او یا هم له دې څخه زیات وي، نو دغه ناروغ هم د شکر ناروغ بلل کېږي چې په خپل بدن کې دغه ګیلې او نښې لري، لکه د تشو متیازو او ډېرښت، د تندې احساس، د خولې وچوالی، د بدن د ضعف، د کمزورۍ احساس، دوامدار سوزاک پیدا کېدل، د سوخت احساس په اطراحي اعضاو کې، او بل دا چې د سترګو د نظر کمښت او ستونزې دا هم هغه مهمې ګیلې دي چې په دې ناروغانو کې رامنځته کېږي او په تشخیص کې د یو شمېر د یو لړ معایناتو په شتون کې مرسته کوي. بل دا چې کوم اختلاطات دي یا کوم مشکلات دي چې د شکر له امله په ناروغانو کې د شکر په ناروغانو کې رامنځته کېږي او تاسوس کوي. تر ټولو مهمه او خطرناکه ناروغي د زړه د عضلې یا د میوکارډیم د رګونو بندیدل دي چې د زړه د حملې باعث کېږي. په دې کې وینه ټینګېږي، وینه بندېږي، د رګونو په داخل کې د شحمو غوټې جوړېږي چې د اتروما پلک په نوم سره یادېږي. دا د زړه د حملې باعث کېږي. همدغه ورته پیښه په دماغي رګونو کې هم رامنځته کېږي، دماغي حمله رامنځته کېږي او د فلج کېدو باعث کېږي. همدغه پیښه د سترګو په رګونو کې هم صورت نیسي چې د سترګو د نظر د کمښت باعث کېږي. په پښتورګو کې هم همدغه ورته پیښه تکرارېږي، رګونه بندېږي او د پښتورګو د پرلهپسې کمزوري کېدو او بالاخره د هغې د له کاره لوېدو باعث کېږي چې دا یو خطرناک حالت دی او دوامداره هیموډایالیسس ته اړتیا پیدا کوي چې د مصنوعي ماشین په ذریعه چې د هیموډایالیسس ماشین په نوم سره یادېږي د دوی وینه فلتر کېږي چې دا د ناروغ دپاره همدارنګه د هغې د کورنۍ لپاره ډېر زیات مصارف لري. نو الله پاک دې ټول زموږ او ستاسو وګړي او ټول انسانان د دې بدمرغه او نورو ټولو ناروغیو څخه خپل امان کې وساتي. بله مهمه ناروغي چې رامنځته کېږي هغه د عصبي تارونو آفات دي چې ما وړاندې یاده کړه. په دې ناروغانو کې د سر د برخې، د تنې د برخې، د لاسونو او د پښو بې حسه کېدل رامنځته کېږي. پښې بې حسه کېږي، زیاتې سوځېږي، خوږېږي او بدن یې دردېږي. دا هم هغه مهم اختلاطات دي چې د نیوروپاتي په نوم سره یادېږي او عصبي تارونه اخته کوي. دې ترڅنګ د بدن په مختلفو برخو کې د رګونو د بندښت باعث کېږي او د مختلفو برخو په ځانګړې توګه د پښو د برخې د زخمونو باعث کېږي چې د ډایبیټیک فوټ په نوم سره یادېږي. همدا ډول د مختلفو انتاناتو میکروبونو باعث کېږي، په ځانګړې توګه د پښتورګو د برخې د میکروبونو باعث کېږي او دغه مهم اختلاطات په شکر کې رامنځته کېږي. دې ترڅنګ د زړه د حملې له امله کله چې د زړه رګونه تنګېږي، بندېږي، نو د زړه د برقي انتقالي سیستم ستونزې هم رامنځته کېږي چې د ارتمیاو په نوم سره یادېږي او د ناڅاپي مړینې باعث کېږي. نو خدای مه کړه که څوک شکر لري هغوی ته لازم دي چې په خپل وخت منظم سپورټ وکړي، خپل شکر په خپل وخت کنټرول کړي، په منظمه توګه یې کنټرول کړي او هغه دواګانې او پرهیز چې دوی ته د ډاکټر لخوا توصیه کېږي په ښه شکل یې د عمل په ډګر کې عملي کړي او د عمل جامه ور واغوندي. دې ترڅنګ دوی ته لازم دي چې په خپل وخت باندې په منظمه توګه خپل د وینې شکر چیک کړي په نهاره باندې او دغه بدمرغه ناروغي د دې د پرمختګ څخه مخه ونیسي. دې ته راځو چې څنګه کولی شو د دې بدمرغه ناروغۍ څخه مخنیوی وکړو. د خپل خوراک کنټرول، په خوراک کې د ډیرو
خوږو شیانو او د ډېرو غوړ موادو د خوراک څخه په کلکه ډډه کول. دې ترڅنګ لږ لږ خوراک کول ترڅو د پانکراس انزایمونه او د هغې څخه وروسته کله چې ګلوکوز بدن ته هضم کیږي، جذب کیږي وینې ته، د انسولین د نارمل وظیفې د اجرا په خاطر باندې لږ خوراک کول، په فاصلو خوراک کول ډیر مهم دي. یو انسان کولی شي چې په ورځ کې 6 ځله خوراک وکړي، خو لږ لږ وکړي. دا د معدې لپاره، د هاضمې قناعت لپاره ډیره فایده لري. او دې ترڅنګ نه پرېږدي چې په وینه کې ګلوکوز زیات شي او د انسولین د دوامداره افراز باعث شي چې دا هم د انسولین د افراز سره کومک کوي ترڅو په خپل نارمل اندازه باندې افراز شي او د شکر مخه ونیولی شي. دې ترڅنګ منظم سپورت کول هم هغه څه دي چې د وینې د ګلوکوز د مصرف کېدو باعث کېږي. کله چې یو انسان سپورت کوي نو انسولین خپل آرام کوي، په دې معنی چې په سپورت کولو سره د بدن حجرات بدون د انسولین د افراز کېدو څخه، بدون دې چې انسولین افراز شي د پنکراس څخه آزاد شي، نو ګلوکوز په مصرف رسیږي او د بدن حجراتو داخليږي ترڅو د هغې څخه انرژي ترلاسه کړي. کله چې برعکس یو څوک سپورت نه کوي، د خوراک څخه وروسته ناست وي په دفتر کې یا کور کې، نو دغسې کسان د دوی انسولین په دوامداره توګه افرازیږي، بالاخره په پرلپسې توګه ورو ورو کمیږي او د شکر مقدار په وینه کې لوړیږي او شکر رامنځته کیږي. دې ترڅنګ د سګرټو پرېښودل، د نسوارو او د تمباکو د الکولو څخه ډډه کول هم هغه څه دي چې د پنکراس په سلامتیا کې او د انسولین افرازونکو، د انسولین جوړونکو حجراتو په سلامتیا کې رول لري او د انسولین د نارمل جوړېدو باعث کېږي. که خدای مکړه یو څوک نسواري، سګرټي یا الکولي وي، نو په دې خلکو کې د پنکراس هغه حجرات چې حیاتي حجرات دي، د انسولین جوړونکي حجرات دي، هغه تخریب کیږي، هغه ماتیږي، انسولین په بدن کې کمیږي او شکر ته زمینه برابریږي. دې ترڅنګ د رواني فشارونو کنټرول. رواني فشارونه هم هغه څه دي چې د بدن د نارامتیا باعث کیږي، په دوامداره توګه د انسولین د افراز باعث کیږي، د ګلوکوز مقدار په وینه کې لوړوي او دا هم د شکر د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابروي. نو پکار ده چې د رواني مختلفو فشارونو په شتون کې هم د هغې درملنه په وخت ترسره شي ترڅو د شکر د منځته راتګ څخه موږ مخه نیولې وي. کله چې په یو چا کې شکر رامنځته شي، هغوی ته پکار دی چې یو شمېر غذاګانې هیڅ استعمال نه کړي، لکه ټول خواږه شیان چې ګلوکوز زیات لري، لکه ګوړه، بوره، خواږه، کیک، کلچه، همدارنګه ګبین، او په میوه‌جاتو کې آم، مربا، جوس، دا هغه شیان دي چې په دې کسانو کې باید د هغې څخه کلکه ډډه وشي، د خوراک څخه یې. بل هغه مواد دي چې په مکمله معنا خلاص هم نه دي او بند هم نه دي، لکه میوه‌جات، خو بدون د آم څخه. آم نشي کولی چې د شکر ناروغي استعمال کړي. دې څخه علاوه ټول میوه‌جات دوی کولی شي چې په لږه اندازه د نارمل انسان په پرتله باید دوی په کم اندازه میوه وخوري. همدارنګه وریژې، غوښې، کچالو دوی استعمالولی شي خو په لږه اندازه باندې. دې څخه علاوه دال، لوبیا، دا هم هغه څه دي چې دوی کولی شي دغه وکاروي خو په کم اندازه باندې. بل دریم هغه خوراکونه دي چې دوی کولی شي په پریمانه کچه یې وکاروي، لکه ټول تازه سبزیجات او یا پخه شوي سبزیجات او یا هم یخني، د سبزیجاتو یخني او یا هم د غوښې یخني دوی کولی شي چې وکاروي او دوی استعمالولی شي. کله چې خدای مکړه یو چاته د شکر ناروغي پیښه شي، څنګه یې علاج کیږي او څنګه یې درملنه اجرا کیږي. په دې کسانو کې د شکر د کنټرول لپاره مختلفې دواګانې استعمالیږي چې د شکر د کنټرول باعث کیږي. یو شمېر دواګانې د خولې له لارې خوړل کیږي چې په عامه توګه استعمالیږي، کارول کیږي، او بل هم که چېرته د خولې له لارې درمل اغېزمن نه و، بیا د انسولین په نوم بهرني هورمون انجکشن دی چې
همدغه انسولین د انجکشن په ډول بدن ته زرق کیږي او د شکر د کنټرول باعث کیږي. نو بیا هم یادونه کوم چې انسان ډیر زیات قیمت او ارزښت لري. ډیر زیات قیمتي مواد دي چې زموږ او ستاسو په بدن کې موجود دي، لکه انسولین چې یو حیاتي مهم هورمون دی، او موږ باید هیڅکله د ناوړه خوراکونو په واسطه خپل دغه ارزښتناک زیور او مهم مواد چې انسولین دي له لاسه ورنکو، ترڅو موږ په شکر باندې اخته نشو. بل د شکر په ناروغانو کې منظم سپورت کول، د نسوارو، تمباکو او د الکولو د نسوارو پرېښودل هم هغه څه دي چې د دوی د انسولین جوړونکي حجرات د اغیزمن کېدو څخه ساتي او دوی د شکر څخه ساتي. دوستانو، دا د شکر په اړه معلومات چې تاسو ته وړاندې شول، انشاءالله په راتلونکو کې به بیا هم هڅه کوو چې تاسو ته نور هم هغه ناروغۍ چې په ټولنه کې معمول دي او د خطرناکو ناروغیو باعث کېږي، ان د مرګ باعث کېږي، تاسو ته انشاءالله په دې لړ کې د دې خپرونو په جریان کې وړاندې کوو. تاسو ټولو ته د خدای له پاک درباره، له عظیم درباره کامل صحت غواړم او ښې چارې.